السلام علیکم قدرمنو خویندو ورونو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو خویندو ورونو، زه نن یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضر یم د یوې نوې موضوع سره. هیله مند یم چې د موضوع تر پایه پورې له ما سره پاتې شئ، یو څه ترې زده کړئ او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړئ. قدرمنو خویندو ورونو، زموږ نننۍ موضوع چې ده هغه د پخلنځي په باره کې، یعنی د دی کویشه وایي پخلنځي ته. قدرمنو خویندو ورونو، په لاندنۍ برخه کې موږ سره قدرمنو خویندو ورونو لیکل شوي دي چې der Herd یعنی منقل، der Wasserkocher یعنی اوبه ګرمونکی یا هغه څه چې موږ او تاسې پکې اوبه ایښوو. die Mikrowelle دا هم قدرمنو خویندو ورونو د پخلنځي په سامانونو کې راځي. یعنی د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې کله موږ تاسو څه خواړه پاخه کړو د بیا ګرمولو لپاره ترې استفاده کوو، یعنی کولی شو چې موږ تاسو پاخه شوي خواړه په میکروویله کې ګرم کړو. die Spülmaschine یعنی د لوښو مینځلو ماشین. das Küchenregal یعنی د پخلنځي المارۍ. der Wasserhahn یعنی شیردان. die Kaffeemaschine یعنی د قهوې ماشین، یعنی کافي ماشین. der Dunstabzug قدرمنو خویندو ورونو، der Dunstabzug یعنی دودکش یا هغه څه ته وایي قدرمنو خویندو ورونو چې کله هغه بخار چې موږ تاسو کله څه پخوو، یعنی په هرد باندې موږ تاسو کله څه پخوو، یعنی څه خواړه پخوو، نو کوم هغه لوګی چې وي یا کوم هغه بخار چې وي د دې په واسطه بیرون ته وځي. der Kühlschrank یعنی یخچال. der Ofen په قدرمنو خویندو ورونو بخارۍ یا تنور ته. der Mixer یعنی مکسر یا ګډونکی. die Schublade یعنی روک. die Reibe یعنی تراشک. das Messer یعنی چاړه یا چاقو. قدرمنو خویندو ورونو، der Kochtopf یعنی دیگ. die Tasse یعنی پیاله. der Löffel یعنی قاشوقه. der Teller یعنی غاب یا غوری یا قدرمنو خویندو ورونو قاب ته ویلی شي. قدرمنو خویندو ورونو، دا اوس زموږ د نن ورځې درس. هیله مند یم چې درس مو خوښ شوی وي. قدرمنو خویندو ورونو، که چیرې تاسې پوښتنې لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. انشاءالله موږ به ستاسې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کوو او ځوابونه به یې درته وایو. قدرمنو خویندو ورونو، تر بلې ویډیو پورې مو په پاک او مهربانه خدای سپارم. په هر ځای چې اوسئ خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.